السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل انډراید آیفون موبایل سره دغه شان پروفیشنل کلیر او صفا وایس ریکارډ کول غواړئ نو بالکل تاسو ریکارډ کولی شئ. اوس اکثر خلک سوچ کوي چې د یو کلیر ساوند د ریکارډ کولو لپاره د یو مایک ضرورت دی، خو بالکل تاسو غلط فهمي ده. دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه بغیر د مایک نه په موبایل سره بیسټ کوالټي والا وایس ریکارډ کوئ، اډیو په څنګه ریکارډ کوئ او څنګه به ایډیټ کوئ. او د دې نه بغیر به زه نن تاسو ته یو داسې اپلیکیشن شیر کوم چې په یو کلیک سره به تاسو وایس پروفیشنل ایډیټ کوي. دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو لپاره ده چې په یوټیوب او ټیک ټاک کې کار کوي، خو نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او که تاسو زموږ په چینل کې نوی یاست او چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. کو ویډیو مو خوښ شنو ویډیو لایک کړئ. د وایس ریکارډ کولو لومړی سټپ تاسو په هغه ځای کې وایس ریکارډ کوئ چیرته چې نویز یعنی اضافي شور نه وي. که هر څومره تاسو په ویډیو باندې خواري وکړئ خو که تاسو وایس په صحیح طریقې سره نه ریکارډ شوی او आवाज مو سم نه وي نو تاسو ویډیو څوک نه ګوري. د وی اډیو په صحیح طریقې سره ریکارډ کول او د هغې ایډیټ ډیر ضروری دي. دا د ویډیو په پرموشن کې ډیر زیات اهمیت لري. دوهم موبایل سرچپه کړئ، کیمرا لاندې کړئ او لاندې برخه کومه چې د مایک برخه ده هغه تاسو خپل خولې لور ته تاو کړئ. اډیو به ریکارډ کړئ او سیو به کړئ. اوس راځو اډیو ایډیټ طرف ته. د اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې موجود وي. اډیو ایډیټر په نامه اپلیکیشن ده، دا تاسو زما د ټلګرام چینل څخه ډاونلوډ کولی شئ. دا ته به راسو د لیکس اډیو ایډیټر د اوپن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دا اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دلته راسئ دغه صفحه. چې کله دا صفحه درته راغله دلته تاسو کولی شئ په دغه ځای کې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو خپل وایسونه راکسئ چې کوم اډیو تاسو ریکارډ کړی ده. او زه راځم خپله اډیو راخلم. دلته چې کله ما د اډیو راواخیستله نو ملګرو تاسو دلته راسئ په دا اوپن چې لیکل شوی په دې اوپن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دې اوپن باندې مو چې کلیک وکړ نو ستاسو وایس به راسي دغې صفحې ته. چې کله مو وایس دغې صفحې ته راغی نو دلته به تاسو اوس کولی شئ چې اضافي جاین چې کوم دي کوم چې وایس کم راغلی هغه جاین تاسو کټ کولی شئ. د هغه ځای کټ کول چې کوم ځای کې تاسو غواړئ چې اضافي ځای کټ کړئ چې کوم ځای کې مو وایس نه ریکارډ شوی نو په دغه نښه مو چې کلیک وکړ نو دلته به تاسو په نښه باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه کلیک وکړ نو د هغه څخه به وروسته تاسو په دغه دوهمه نښه باندې کلیک وکړئ. د دوهمه نښه مو راواخیستله داسې به راکش کړئ خپل ځای ته به یې راولئ. دغه ځای ته مقصد دا دی ما راوست. چې کله مې دلته راوست دا ځای خالي پاتې نو زه اوس راځم دا ځای ترې کټ کوم. نو په دا درې ډاټ چې په دې درې ډاټ باندې به زه کلیک وکړم. چې دلته مې کلیک پرې وکړ نو هغه څخه وروسته دا کټ تاسې وینئ په دې کټ باندې به زه کلیک وکړم او دغه ځای چې کوم ده دا خالي ځای دا به ترې کټ شي. اوس بیا هم داسې راځم د اخر کې کوم ځای چې اضافي ده دا ځای ترې کټ کوم نو دلته به بېرته دغه رقم تاسې کار وکړئ او دغه به تاسې دا ډبل وکړئ. چې کله مو دلته بېرته دغه رقم کړ نو دا به هم تاسې دلته کټ کړئ. نو دا ځای خو کټ شو. اوس راځو موږ وایس ریکارډ کوو. نو چې وایس ریکارډ کوئ نو ملګرو تاسو به دلته د درې ډاټس دي په درې ډاټس باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې په درې ډاټس باندې مو کلیک وکړئ بیا به تاسو دلته راسئ په دا افیکټ باندې به کلیک وکړئ. د افیکټ باندې مو چې کلیک وکړ د هغه څخه وروسته دلته تاسې کولی شئ چې خپل وایس ایډیټ کړئ. دا وایس چې تاسې ایډیټ کوئ دلته درې اپشنې زیات مهمې دي چې ستاسو وایس په ډېر زیات ښه راولي. لومړی نویز ریډکشن دا کوم چې دا باندې به تاسې کلیک وکړئ چې تاسې کوم نویز دا کوم شور دا هغه ختم شي. نو دلته به راسئ ملګرو تاسې دا کوم اپشن یې وینئ چې دا اپشن یې کومې ما ورکړي دي دا اپشن یې به تاسې ورته برابرې کوئ. لومړی به په دغه کې پرېږدوئ، دوهم په دغه کې چې دا بالکل ستاسې غږ صفا راسي او څلورم چې دا په دغه کې 2000 کې ملګرو دا وینئ تاسې دغه باندې چې کلیک وکړه دا هم دا رقم برابر کړل. دا تاسې کمولی زیاتولی هم شئ او که تاسې غواړئ چې دغه ته اتومات پلی کړئ څنګه نو دلته تاسې پلی باندې به کلیک وکړئ. چې پلی باندې مو کلیک وکړ تاسې خپل وایس په خپله اندازې سره برابر کړئ او دا سیټینګ به مو ورته وکړئ. چې کله مو دا سیټینګ ورته خلاص کړ دغه نه به وروسته تاسې په د اپلای باندې کلیک وکړئ. دې اپلای باندې مې چې کلیک وکړ ستاسې به دغه په دې باندې اپلای شي. دا چې اپلای شي ستاسې وایس کې به لږ څه تغیر راشي. نو بیا به تاسې دواري راشئ په دغه ځای کې به بیا تاسې په درې ډاټس باندې به بیا کلیک وکړئ. چې کله بیا په درې ډاټس باندې کلیک وکړو بېرته به بیا تاسې راسئ په دغه افیکټ باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ. په افیکټ باندې مو چې بیا کلیک وکړو نو داسې به دلته راسئ داسې ښکته به راسکرول کړئ. چې کله مو ښکته راسکرول کړ نو دلته دا ملګرو تاسې وینئ چې ایکولایزر چې ده په دې ایکولایزر باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا ایکولایزر باندې کلیک وکړو دلته به داسې دوه اپشنې په هر اندازه کې چې وي دا به تاسې پرېږدئ. دا ډول د نور اپشنو کې ګوتې مه وهئ. لومړی به دا چې دا به تاسې مثبت 20 بي ته بوځئ او د دوهم چې دا تاسې خپله خوښه ده که دا تاسې بیایئ که نه بیایئ. او دلته دریم چې دا به تاسې کم کړئ. دا دواړه چې دي دا دواړه به چې کم کړو نو ستاسو وایس به ډبل او ښایسته صفا راولي. او دا نور اپشن چې کومې دي دا تاسې کولی شئ چې وایي کړئ. لکه مقصد دا نور اپشن چې کوم پاتې دا تاسې خپل وایس سره کولی شئ. او دا وایس چې تاسې دلته کوئ نو دلته تاسې پلی باندې کلیک وکړئ
او خپل اندازې سره وایس ورته برابر کړئ. چې کله مو وایس ورته برابر کړ د هغه څخه به وروسته بېرته تاسې په اپلای باندې کلیک وکړئ. چې په دې اپلای باندې مو بیا کلیک وکړ نو دلته به ستاسو وایس باندې دا بیا اپلای شي. چې دا بیا په اپلای شي نو اوس راځو یو کار بل کوو. دلته به بېرته تاسې بیا راسئ په دغه 3 ډاټس باندې به تاسې بیا کلیک وکړئ. چې دې ډاټس مو بیا کلیک وکړ دلته بېرته بیا تاسې افیکټ ته راسئ. افیکټ ته چې راغلی نو دلته اوس ملګرو موږ غواړو چې وایس کې کوم ټیټ جګ ځای دی باید موږ برابر کړو چې وایس زموږ برابر راشي. هغه لپاره به تاسې نورمالایز باندې کلیک وکړئ. د نورمالایز مو چې ووهه نو دلته تاسې لپاره به دا پې اپلای شي. اوس تاسې خپل وایس ریکارډ شوی ده. ستاسو وایس چې دا ریکارډ و هغه وایس بالکل صفا کلیر ایډیټ شوی. نو اوس به تاسې د سیو کولو لپاره په د سیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. چې په سیو اپشن باندې مو کلیک وکړ نو هغه څخه وروسته تاسې بېرته چې ما درته وویل دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړ تاسې د دې لپاره خپل فولډر انتخاب کولی شئ. چې کله مو خپل فولډر ورته انتخاب کړ بیا تاسې وایس سیو کړئ او دلته تاسې کولی شئ چې د دې وایس لپاره نوم ور بدل کړئ. زه راځم دلته نوم ورته بدلوم وایس ایډیټ ورکوم. دا د ملګرو ما وایس ایډیټینګ دا مې ورته وکړ. نو اوس دلته راځم په دا ډن بټن چې د دې باندې به زه کلیک وکړم او که ډن بټن باندې کلیک نه کوئ نو بیا به تاسې دلته په دې صحیح نښه باندې کلیک وکړئ. دا مو چې وکړو د هغه څخه به وروسته تاسې په دغه ځای کې د سیو بټن چې درته ښکاري په د سیو بټن باندې به تاسې دلته کلیک وکړئ. په سیو بټن باندې مو چې کلیک وکړ نو ستاسې اډیو به څنګه سي ستاسې موبایل کې به بالکل سیو شي. نو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو مو خوښ شوې وي نو ضرور یو لایک